دلته یو مثلث لرو. دا مثلث دا یو قائم الزاویه مثلث ده، دا هم قائمه زاویه کیږي. او که تاسو چیرته مطمئن په دې نه وئ چې دا قائم الزاویه مثلث ده او که نه ده، تاسو کولی شئ چې 3 مربع له 4 مربع سره جمع کړئ، نو دا به حتما د 4 له مربع سره یا هم له 5 مربع سره دا مساوي سي. اوس په دې ویډیو کې زموږ دنده څه ده؟ موږ ته ویل شوي چې موږ باید کوساین د 2 ضرب د ای بي سي د زاویې پیدا کړو. اوس د دې لپاره چې موږ وکولی شو دا په ښه توګه ځواب کړو، موږ باید لومړی د ای بي سي زاویه وپېژنو. ای بي سي یعنې چې دا زاویه ده. اوس که د همدې زاویې کوساین موږ وغواړو پیدا کړو، کوساین د کومې زاویې؟ د ای بي سي د زاویې. ای بي سي د زاویې مساوي کیږي مجاور ضلع 3 تقسیم پر 4 یعنې چې 15. په عین وخت کې موږ کولی شو د همدې زاویې ساین هم پیدا کړو. ساین د ای بي سي د زاویې مساوي کیږي مخامخ ضلع یعنې چې 4 پر 4 یعنې چې 15. دا خط بر لږ پاس لیکم 15. اوس موږ په تیرو ویډیوګانو کې دا ثبوت کړي وو چې که چیرته موږ وغواړو کوساین د 2 تیتا یعنې 2 ضرب د یوې زاویې پیدا کړو، دا مساوي کیږي له کوساین مربع د تیتا منفي ساین مربع د تیتا. اوس دلته زموږ تیتا څه ده؟ د ای بي سي زاویه ده. نو دا داسې لیکم چې کوساین د 2 ضرب د ای بي سي د زاویې مساوي کیږي له کوساین مربع د ای بي سي د زاویې منفي ساین مربع د ای بي سي د زاویې. اوس دلته موږ هم د کوساین قیمت لرو او هم د ساین قیمت لرو. نو زموږ کار ډیر ساده ده، یوازې راځو د قیمتونه دلته ځای پر ځای کوو. د کوساین مربع پر ځای موږ لیکو چې 3 پر 15 مربع منفي او د ساین پر ځای لیکو چې 4 پر 15 مربع. اوس دا کیږي 9 پر 25 9 پر 25 منفي 4 مربع کیږي 14 او 15 مربع کیږي 25. دا مساوي کیږي 14 نه 9 لاړ شي بالکل 9 تقسیم پر 25 او علامه هم منفي ځکه 14 له 9 نه لوی دي. نو دا مساوي سوله منفي 9 پر 25. تاسو به ځان سره وایئ چې ښه دا خو ډېر عجیبه ده، دلته کوساین مثبت او دلته کوساین منفي. دا ولې؟ زه غواړم همدا تاسو ته په یو مثلثاتي دایره کې وښایم. دلته غواړم چې یو مثلثاتي دایره رسمه کړم. دا که یو مثلثاتي دایره سي او دا هم د ای بي سي زاویه وي، مثلا تاسې دلته ومنئ دا د ای بي سي زاویه او دا هم د دې مثلث ارتفاع، یعنی دا مثلث داسې جوړ شوی و. اوس دلته تاسو وینئ چې اکس څه ده؟ مثبت ده. د همدې لپاره کوساین هم مثبت ده. خو کله چې همدا زاویه ضرب د 2 کیږي یعنی چې 2 چند کیږي، فرض وکړئ چې دا زاویه بیا دلته خپل ځای جوړوي یعنی په دې ربع کې جوړیږي او داسې مثلث هم داسې جوړیږي. اوس چې کله دا ضرب د 2 شوه نو دا د دې خوا راغله یعنی د محور کیڼ خواته راغله او کیڼ خواته اکس منفي وي. نو د همدې له خاطره اکس منفي سي کوساین هم منفي کیږي. نو د همدې له خاطره په لومړي کې کوساین مثبت و، خو کله چې دا ضرب د 2 سوی ده نو کوساین منفي سوی.